बाजियाब करो। د بلوڅانو د پیوستون کمیټې غړو په سرخار اسلام آباد کې د تیر یو میاشتې راهیسې خپل پرلط ته دوام ورکړی دی. دوی د جبري له درکه بلوڅانو د موندلو او د بلوچ جګهتۍ کمیټې د مشرانو او غړو د زنداني کېدو په ضد احتجاج کوي. احتجاج کوونکي وایي چې پولیسو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د کېناستو اجازه نه ده ورکړې، ځکه دوی د لارې په سر احتجاج کوي. मैं 7 सालों से लापता आसिफ और रशीद बलूच की زه د اوو کالو نه بېدرکه د آصف الرشید خور یم. د اګست په 11 زما رور سی ټي ډي گرفتار کړی و. له هغې وروسته موږ ته د خپل لور په اړه هیڅ معلومات نشته، نه یې په عدالت کې پیش کړی دی او نه پې جرم ثابت شوی دی. د یو ریاست دا ذمہداري جوړیږي چې یو څوک گرفتار کړي نو د آئین او قانون مطابق پې جرم ثابت کړي او عدالت ته یې وړاندې کړي. خو د تیرو اوو کلونو راهیسې موږ نه یو خبر چې رور مې چېرته او په څه حال کې دی، جرم یې څه دی او د ریاست کوم قانون یې مات کړی دی. उन्होंने इस रियासत का कौन सा कानून तोड़ा है? د بلوڅانو د پیوستون کمیټې غړي په 14 جون اسلام آباد ته د احتجاج په خاطر راغلي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د بلوچ احتجاج کوونکو سره د پولیسو د چلند غندنه کړې ده. د قانون وزیر نذیر تارړ او د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ څو واره ویلي دي چې د جبري له درکه خلکو شمیر زیات ښودل کیږي. دوی ادعا کوي چې په دې خلکو کې زیاتره کسان بهر هیوادونو ته تللي دي او یا د وسلوالو سره ملګري شوي دي. حکومت د جبري له درکه خلکو موندلو لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی دی. د همکار عمران یونس سره راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.